د نظم عنوان دی یتیم. زړه مې سینې نه رابهر کوي، زړه مې بیا وګورئ، راشئ زما د ژوند قصو نه قصه دا وګورئ. ای سحر شو تېر و ماسپښین شو مازدیګر راغی، موږ یتیمانو چې په موږ باندې اختر راغی. د اختر شپه به په لاسونو سره ګلونه کېده، په ډېرو ځینو به اختره تور خالونه کېده. ما سره غم د وړو خویندو ورونو دا جي، ما ته نیولي چا ښایسته ښایسته لاسونه دا جي. ای ما سره غم د وړو خویندو ورونو دا جي، ما ته نیولي چا ښایسته ښایسته لاسونه دا جي. د چا وړه وړه خبره مې زغملی نه شوه، ماشوم بچی وم زندګي مې تېرولی نه شوه. شپه شوله تېره او سهر شو دا جي، وړوکې ورور مې مرور شو دا جي. په وړه خوله رانه ښایسته ښایسته جامې غواړي، څومره ساده دی ستا په ژوند هغه نخرې غواړي. شپه شوله تېره او سهر شو دا جي، وړوکې ورور مې مرور شو دا جي. په وړه خوله رانه ښایسته ښایسته جامې غواړي، څومره ساده دی ستا په ژوند هغه نخرې غواړي. اوښکو یې نښه په لیمو او په بڼو کوله، هغه وړې خور مې غوښتنه د بنګړو کوله. زما په خوله د افسوس کرکې راتلې، د خور په سترګو کې مې اوښکې راتلې. بې د سجدې نه عبادت و دا جي، د اختر ورځ نه وه قیامت و دا جي. بې د سجدې نه عبادت و دا جي، د اختر ورځ نه وه قیامت و دا جي. دغه یوه سپینه صفا خبره هیر به مې نشي دا جي ستا خبره. زما په ژوند د کلي خان شو زویه، دا نشې پرېږده سم انسان شو زویه. زما د مرګ نه پس به ډېر ډېر ارمانونه کوي، زما په قبر به ژړا او افسوسونه کوي. د چا سوالونه له زما د ژوند قصه جواب دی، ځکه چې ما ته هر لمحه د زندګۍ عذاب دی. اوس ستا د هغه یوې خبرې ارمانونه راځي، په تا به هم داسې غمونه او وختونه راځي. بس لنډه دا چې د چا مور او د چا پلار نه وي، لکه چینه باندې چې سوری د چینار نه وي، لکه چینه باندې چې سوری د چینار نه وي.